د کهانۍ شروعات کې مونږ یو گاړی وینو چې یو شړه کې روان دی. دې کې څه د میکسیکو کسان روان وي. دیو په غلا باندې امریکا ته تلل غواړي. د کسانو کې د یو نوم جیک وي. جیک هم د غلا په لاره باندې امریکا ته روان دی. د دې په لاس کې یو ګوډۍ وي کومه چې د دې د زوی ده. جیک بار بار دې ګوډۍ ته ګوري او په دې امید سره وي چې مونږ به امریکا ته ورسو او زه به د خپلې فیملی سره میلاو شم. خو مخکې دیو ته ډیر غټ غټ مصیبتونه راتلو والا دي. څه ټیم پس دا گاړی خراب شي او د امریکا د بارډر خواته ودرېږي. نو جیک د دې انجن وګوري. جیک ته پته ولګي چې د دې انجن خراب شوی دی. د دې وجې نه دا ټول پیادل روان شي. د څه مزل نه پس دیو د امریکا بارډر ته ورسي چېرته چې یو کنډکټار لګېدلی دی. دیو دې کنډکټار نه بل خوا واوړي او امریکا ته داخل شي. دې خوا مونږ یو شرابي انسان وینو. د دې نوم سیم دی کوم چې په خپل ګاډي کې ناست دی. د دې سره یو سپی هم وي. دا دلته کې د ښکار دپاره راغلی وي. سیم چې کله په یو سوی باندې ډز وکړي نو د دې ډز دغه کسان واوري کوم چې په غلا باندې امریکا ته داخلېدل غواړي. دا ټول منډې شروع کړي. د ګرمۍ موسم وي او په دې صحرا کې ډیره زیاته ګرمي وي. د څه مزل نه پس دا ټول ډیر زیات ستړي شي او یو ځای کې دمه کېږدي. د دمې نه پس دیو دوباره خپل مزل شروع کړي. دې خوا مونږ هغه شرابي سیم وینو. دا یو پولیس والا ودرئ او ورته وایي چې ته د بارډر خوا کې څه کې. نو سیم ورته وایي چې زه یو امریکنی یم او دلته کې ښکار له راغلی یم او ښکار کول څه جرم نه دی. خو پولیس والا ورته وایي چې ښکار کول خو جرم نه دی خو په بارډر باندې ډیره خطره وي. ته د بارډر نه لرې اوسه. ولې چې څه خلک ایلیګلي امریکا ته داخلېدل غواړي هسې نه چې تا ته څوک نقصان ورسوي. دا ورته ووایي او دلته نه لاړ شي. سیم هم په ښکار پسې مخې ته روان شي. نو دا لاره کې یو کپړه وویني. دا کپړه په خپل سپي باندې بوی کړي. نو د دې سپی په بوی پسې منډې شروع کړي. دا کسان بارډر پار کول غواړي. نو دیو په دوو حصو کې تقسیم شي. جیک او د جیک سره نور 4 کسان پاتې شي او څه کسان مخې ته روان وي. د سپي په ذریعه باندې سیم دغه کسان وویني کوم چې ایلیګلي امریکا ته داخلېدل غواړي. سیم د خپل ګاډي نه ټوپک راواخلي او بیا په دیو باندې ډزې شروع کړي. دا ټول منډې شروع کړي خو دومره غټه شړه کې دیو پناه کېدی نشي او سیم په نمبر باندې یو ولي. د دیو په ویشتو کې سیم ډیره مزه محسوسوي ولې چې دا یو شرابي انسان دی. کله چې دا ټول ولي نو بیا خپل ګاډي کې کینی خو د دې سپی ګاډي کې نه کینی او یو طرف ته غپا شروع کړي. سیم چې د سپي غپا واوري نو دې ته پته ولګي چې ټول کسان لا ختم شوي نه دي. څه کسان اوس هم پاتې دي. نو دا خپل ټوپک راواخلي او دغه طرف ته وګوري. دا ګوري چې څه کسان ژوندي دي. نو په دیو پسې په خپل ګاډي کې روان شي. د سیم سپی چې غپا وکړي نو جیک او د دې ملګرو ته پته ولګي چې په مونږ پسې څوک لګېدلی دي. نو دیو هم منډې وهي خو سپی په دیو کې یو رالاندې کړي او دا مړ کړي. بیا په هغه نورو پسې منډې شروع کړي. نو دا ټول د ونې په مدد سره یو ګټ ته وخیږي. په دې لاره باندې سپی نشي تللی خو دې وخت کې سیم دلته کې راورسي. دا هم د ونې په لاره باندې بره وخیږي. سپی په بله لار باندې دلته کې راتاو شي. جیک او د دې 3 واړه ملګري یو داسې ځای ته ورسي چېرته نه چې نوره لار نه وي. د دیو مخ کې یو غټ خندق دی. نو د دیو سره د دانګلې نه علاوه بل څه آپشن نه وي. ټول په نمبر دلته نه ودانګي خو دیو کې یو پیړ کس پاتې شي کوم چې دلته نشي دانګلی. څنګه چې دا شاته وګوري نو د دې خواته سپی نږدې شوی وي. د دې سره د دانګلې نه علاوه بله څه لار نه وي. نو دا هم ودانګي او مکمل ونه رسي. خو د ولیدو نه مخکې جیک د دې لاس ونیسي. جیک د دې د راخېجولو ډیر کوشش کوي خو د دې کس وزن ډیر سیوا دی. دا دومره په اسانه نشي راختې. دې خوا سیم هم دلته کې را رسېدلی وي. د دې نظر په جیک او د دې په ملګري باندې ولګي. نو دا ورته شیش واخلي او د جیک دا ملګری ولي او بیا په جیک باندې ډز وکړي خو جیک تې خطا شي او دلته نه وتښتي. د جیک سره 2 ملګري پاتې شي. نو دیو 3 واړه دلته نه وتښتي خو دا شرابي سیم په دې پسې اوس هم شاته لګېدلی وي. دا 3 واړه په یو خطرناکه لار باندې لاړ شي خو د سیم سپی ډیر هوښیار وي. دا هم د بوی په ذریعه باندې په دغه لار باندې روان وي. په دې پسې شاته سیم ور روان وي. د دې 3 واړو نه سیم یو کس گیر کی او څنګه چې په دې باندې ډز کوي نو دا په خپله باندې لاندې وغورځېږي او لاندې د سیم سپي ته راګیر شي. سپی ډیر زیات زخمی کی. نو دې کې سیم هم لاندې راشي او په دې باندې ډز وکړي او مړی کی. د جیک سره صرف یوه جینۍ پاتې شي. دا دواړه یو ځای کې پټ شوي وي. سیم د خپل سپي سره ډیر انتظار وکړي خو چې کله دیو ویني نو دلته نه لاړ شي. د جیک سره چې کومه جینۍ وي د دې نوم کلیرا وي. کلیرا او جیک دلته نه روان وي. نو په دیو باندې شپه ولګي. دا دواړه د شپې تیرولو دپاره یو ځای کې کیني. کلیرا جیک ته وایي چې زموږ ملک ډیر غربت او ډیره بدامني ده او د یو ښه ژوند په تلاش کې زه امریکا ته تلل غواړم. زما سره
سره نور هم ډیر کسان وو، خو زمونږ قسمت دومره خراب دی چې هغه ټول ما نه مړه شو او زمونږ هم څه پته نه لګي. جیک ورته وایي چې زما فیملی امریکا کې اوسي، کوم چې اوس هم زما انتظار کوي. مونږ به ایلیګلی امریکا کې اوسېدلو، بیا چې کله زما اکسیډنټ وشو نو زه د امریکا پولیس ونیولم او جیل کې بند کړم. نو هلته نه بیا خپل وطن ته راولېږلم او اوس په خپله فیملی پسې د غلا په لاره باندې روان یم. کله چې زه امریکا والا خپل ملک ته رالېږلم نو دغه ټیم کې مې خواله وړوکی زوی رالی او دا ګوډۍ راله راکړه، کومه چې اوس هم د دې په لاس کې ده. خو ما مې د زوی سره وعده کړې ده چې زه به واپس خامخا راځم او تاله به دا ګوډۍ در کومه. دې خوا موږ سیم وینو، دا هم د سارا کې ایسار شوی وي. په سباله باندې چې کله سیم دلته نه ځي نو د جیک او د کلیرا نظر په دې باندې ولګي. دیو دواړه د سیم د ګیرولو دپاره مشوره وکړي، ولې چې سیم د دیو ټول ملګري مړه کړل. دې خوا سیم په خپل ګاډي کې سامان پیټ کوي او د دې سپی پروت وي، خو اچانک سپی راپاسي او منډه شروع کړي. سیم هم په خپل سپي پسې شاته ور روان شي. دلته کې جیک د مارانو په منځ کې خپله ګوډۍ پریښې وي. نو سیم ته پته ولګي چې دغه کسانو زما سره دوکه وکړه، دا چې خپل دوربین کې وګوري نو دواړه دلته نه منډې وهي، د لرې نه پې ډزې هم وکړي. خو د دیو قسمت ښه وي دواړه بچ شي. د سیم سپی د دیو طرف ته ور منډې شروع کړي. جیک او کلیرا په منډه باندې دې ګاډي ته وخیږي او په ځان پسې ګیټ بند کړي. ګاډی سټارټ کړي او دلته نه روان شي. دواړه ډیر زیات خوشحاله وي، خو دغه شرابي انسان دومره په اسانه باندې دیو چرته پرېږدي. د شاته نه پې یو ډز وکړي او د کلیرا لاس ولي نو د جیک نه ګاډی بې کنټروله شي او دلته کې واوړي. د جیک قسمت ښه وي دا بچ شوی وي او کلیرا د ګاډي نه راوباسي او د یو بوټي سوري خواله یوسي. د دې سره یو میډیکل ډبه هم وي، دې کې څه پټۍ او ضروري سامان وي، خو دې کې ورسره یو پلیرګن هم وي. جیک یو پلین جوړ کړي او کلیرا ته وایي چې ته دلته کې انتظار کوه، زه د دیو قصه ختموم او واپس راځم. دې خوا چې کله سیم دلته کې راورسي او د کلیرا خواته ور روانه وي نو دا د پلیرګن یو ډز واوري او یو رڼا وویني. دا جیک وي. دې دا پلیرګن د کلیرا د بچ کولو دپاره چلولی وي. سیم خپل سپي ته اشاره وکړي او په جیک پسې ولګي. جیک د یو بوټي شاته پټ شوی وي او کله چې سپی په دې باندې حمله کوي نو دا پې د پلیرګن یو ډز وکړي په کم سره چې سپی وسوځي او بیا جیک دلته نه وتښتي. کله چې سیم راورسي نو دا ګوري چې د دې سپی په زخمی حالت کې پروت دی نو ډیر زیات خفه شي، خو بیا په خپل سپي باندې ډز وکړي چې دې باندې نوره سخته تیره نشي او ډیرې زیاتې چغې ووایي. دا د جیک د وژلې فیصله وکړي. دا ګوري چې جیک ډیر لرې رسېدلی دی نو په دې باندې ډیرې ډزې وکړي، خو د جیک قسمت ښه وي په څه ناڅه طریقه باندې دا بچ شي. جیک د یو خټ شاته پټ شي او کله چې سیم دلته کې راورسي او جیک ته چې موقع میلاو شي نو د سیم سره د دې غر نه لاندې ودانګي. په دې کې دواړه ډیر زیات زخمی شي، خو سیم ډیر زیات زخمی شوی وي. سیم چې کله خپل ټوپک راغستل غواړي نو جیک د دې نه مخکې شي. جیک ورته ټوپک ونیسي خو سیم ترې ماپینې غواړي نو جیک پې رحم وکړي او دلته نه روان شي. جیک د کلیرا خواته راورسي او دا په شا کې او د ځان سره روانه کړي. جیک ورته وایي چې موږ ډیر نږدې یو، په لږ ټیم کې به موږ امریکا ته داخل شو، ته حوصله وساته. د څه مزل نه پس دیو مین روډ ته راوځي. په دې ځای باندې زموږ کهاني ختمیږي. کو ویډیو مو خوښه شوي نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ.